بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو اخر کار چوټا عمران تاسو ټول خو ډیر زیات ښه پیژنئ. هغه هم پولیسو گرفتار کو. چوټا عمران پولیسو ولې گرفتار کو نن به په دې باندې خبره کوو. خو تاسو ټولو ته مخکې یو ریکویسټ کوم که تاسو څه پورې زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. راځو ویډیو طرف ته. داسې چل شوی کله چې په 9 مۍ باندې کومه واقع چې شوې ده هغه که ستاسو خیال وي په پاکستان کې هغه که نیوز سایټ دی او سوشل میډیا ده الکترونیک میډیا ده په هغې ټولو باندې صرف او صرف دا یو خبر چلیږي چې په 9 مۍ کوم واقع شوی وه ډېر زیادتي شوی او ډېر کم توړ پوړ چې شوی د هغې ټول مذمت کوي. موږ ټول چې کوم دی هغه پرسنلي هم د هغې مذمت کوو چې ډېر زیات غلط کار شوی دی. خو بیا داسې چل شوی دی چې په کم کسانو اف آی آر کېدې هغه ګرفتار کړی ده. تاسو به کتلی وي لکه تقریبا 3-4 هزار کسان زه به دا وایم چې په صرف په خیبر پښتونخوا کې هغه هغو ګرفتار کړي دي. دې نه علاوه د ملک په نورو صوبو کې هم کسان نیودلی شوي دي. خو راځو اوس کم دا چوټا عمران چې دی تاسو ټول به ډېر زیات هغه دا ښه پیژنئ ځکه چې د دې د یوټیوب د چینل د لارې دې نه علاوه د فیسبوک د پیج د لارې د عمران خان کم سپورټ چې کوي د هغه سره ولاړ دی د هغه په حق کې چې کوم ویډیو جوړوي هغه به تاسو کتلی وي. د هم په 9 مۍ باندې یو ویډیو جوړه کړې وه په کم کې چې هغه داسې لږ تیز تری و یعنې کومې خبرې چې کړې دي په حکومت خلاف یې کړې وي چې آیا حکومت له دا نو کول پکار چې عمران خان ونیسي او داسې لکه مختلف قسمه ډېر زیاتې خبرې کړې. د هغې نه پس چې کوم دی بیا انتظامیه په ایکشن کې راله او داسې ویلی کېږي چې 4 ورځې مخکې دا هغه هم ګرفتار کړی شوی دی. په دې باندې وایي هم اف آی آر کړی دی. خو که موږ وګورو د پی ټي آی کوم افیشل پیج چې د فیسبوک د نه علاوه افیشل اکاونټ او ټویټر د هغې نه تر اوسه پورې د دې باره کې څه خبر هغه شیر شوی نه دی. په کار هم هغو له دا وه چې آیا یو ډېر وړوکی ماشوم لکه په دې عمر کې اوس دا پولیسو گرفتار کړی دی نو پی ټي آی کوم انتظامیه چې د هغو له پکار وه چې د دې خلاف خو هغو حواس خامخا اوچت کړی وی. لکه ډېر زیات یو غلط کار به ورته موږ وایو چې هغه شوی دی موږ مذمت هم کوو ځکه یو ماشوم دی او هغه داسې حکومت گرفتار کړي نو کوم خلک چې پې دي هغه پرې ډېر زیات خفه دي. نو کومه ویډیو چې هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به خوښه شوي وي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.